دا یو دوه نیسه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس بس دي خدای ستا شولې نور هم درکم نه نور درکم نه بس دي خبس دي زموږ څونه انصاف لري نور مې راکوم زموږ دقیق سروې له مخې دغه وخويندې دي او پلار یې نابینا دی او په کور کې د ګټې وټې څوک نشته دی زموږ د خیوي ولسوالۍ کې اوسېږي نو جلال آباد ښار زما دفتر ته راغلي چې د روژې مبارک میاشت لپاره یو څه موږ سره مرسته وکړه نو انشاءالله زموږ یو څه مرسته وکړم د خبرې تاسې واورئ بچه څو خویندې هستئ اووه خویندې وو پلار مې نابینا دی دا دوه درې ورځې کې کور کې هم کتغ نشته دی غوړي نشته دی اووه خویندې وو که کش کې غټ ورونه مې وی کالي به یې موږ ته راوړلې پلار مې روغ وی موږ ته به یې شیان نه راوړل ډېره ښه بچه څو خویندې هستئ اووه خویندې هستئ ورونه دې نشته نه او پلار دی نابینا ښه ښه څنګه یې جوړې دغه نږدې نه دا پېژنم دغه پیسې به ورته ورکړم یو بااحساسه ورور رالېږلي وو پیسې درکړم ها ښه پیسې درکړم دا لمنه تو نیسه 100 روپۍ درکړم ویې ګوره وا دا یو دوه نیسه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس بس دي خدای ستا شولې نور هم درکم نه نور یې درکم نه بس دي ښه بس دي زموږ څونه انصاف لري نور یې مه راکړم نور دا چاته ورکم دې ته ورکم ښه زه هغې ته ورکوم ته چې ویل هغې ته ورکوم صحیح ده دا وهله یو دوه درې څلور پنځه مې دې ته ورکړلې صحیح شوه پنځه دي شماره لس به پنځه راکړه دا حساب راکړه ماله دا څو نه شولې یو دوه درې څلور پنځه ستا صحیح شولې 15000 د هغې شولې دې خوا شه که نه دا چاته ورکړم دا د درکړم دا د نه درکوم دا د هم درکوم جاغه نور چې څومره پاتې کېږي دا ستا یو دوه درې دا یم څلور دا ستا صحیح شو دا وخله زموږ دغه اووه خویندې دي پلار یې نابینا دی او ورونه یې هم نشته دی نو دغه پیسې مې ورکړې چې راتلونکې روژې مبارک لپاره دا د اختر لپاره یو څه واخلې زموږ دا و دغه ماشومانو سره زموږ پر خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته درېږم الله حافظ دوران کې راغله سمیر جنګون